کله منظور سره پر لار تلل چرته غداري وي کله منظور سره پر لار تلل چرته غداري وي ما په غدارو کې غدار ولیکه زه په پند شاعرۍ څه کړم بهلوله زه په پند شاعرۍ څه کړم بهلوله د جانان پیغام جهان ته رسول دی تر ټولو له مخه خو دلته راغلي د هر تنظیم ملګري که له هرې پارټۍ څخه تعلق دی د مشرانو کشرانو او د خویندو میندو او د صدر صاحب په اجازه پښتنو موږ تاسې وینو په وطن کې د ناورین شپې او ورځې دي مبارزه به کوو لکه څنګه چې دا جرګه وسوه د ظالم جابر ریاست پر دې جرګې په ورځ پر دې جرګې باندې کم چې د دوی ظالمانه وسو هغه ګرد ورباندې وکړئ عزیزانو خو څلور شهیدان وو چې له دوی څخه د جرګې میدان وګټلو او جرګه وسوله انشاءالله تعالی موږ تاسې به پر دې محاذ او پر دې لاره ټوله ولاړ یو ولاړ به یو که به نه یو دغه به مو لارئ زه د یو شهید د ورور په حیثیت خواست درته کوم ملګرو ځوانانو چې ختمې کوي دا صحیح خیلي هر څه له منځه وباسئ یو پښتونواله او یووالی را مخته کوي عزیزانو شپې او ورځې دي سرونه به ځي نه یو خوابه دي په هېڅ څه نه یو خوابه دي نه یې له دې جیلو څه هېرېږو نه یې له دې جبر و استعماره څه هېرېږو د دوی د جبر کړۍ ماتې دي عزیزانو ماتې دي انشاءالله نوی سبا به وینو د دې شهیدانو وینه به عزیزانو موږ او تاسو له نوی رنګ راوړي دې وطن له عزیزانو موږ تاسو په وطن کې ګورو پیښې دي هر ځای کېږي لکه د دوکۍ زموږ خړ پړ مزدوران چې د کور کفالت یې کولو د هغو به کم غرض و څه مسله به یې وه چې ډز ډز پر سر یې وویشتل او شهیدان یې کړل او بیا د مسخیلو یو باز چې باز ورته وایي یو مرغه په اتیا لکه خرڅېږي عزیزانو او د پښتنو د سر قیمت 15 لکه شول کېږي شرم پکار دی شرم پکار دی پر داسې حرکتو باندې هر سړی چې دی شرم دی وکړي پښتونولي دی وکړي لږ دی په ځان کې احساس پیدا کړي چې څه کوم او پر څه روان یم عزیزانو زموږ خواته تاسو راسئ چې دا د هرنایي د کویلې مسله ده ټرکان وسوځل سي او د ژړ بابا سره یو علاقه ورته وایي پر دې باندې نامعلومه خلک راسي او ټرکونه وسوځي بیرته یو کوچنی غر دی پر دې وخیږي څوک دی بیلې ده عزیزانو بیلې څوک ده یو بیلې نسته یو څوک نسته و هر چاته دا معلومه ده چې دا څوک دی او دونې بیا اوس پښتون راویښ سوی دی ټول کام راویښ سوی دی انشاءالله تعالی په خپلو وینو به دا وطن ساتو که د رب رضا و سرونه مو ورته تیار دي یو ورور مو شهید سوی دی عزیزانو 3 ورونه نور یو چې دا په خپل سرونه پر قربانوو هم دغه مو لاره ده نه یې پرېږدو مشران ناست دي وینا نوره نه اوږدوم وینا په دې یوه شعر سره ختمومه کله منظور سره پر لاره تلل چرته غداري وي کله منظور سره پر لار تلل چرته غداري وي ما په غدارو کې غدار ولیکه والسلام